دویم موضوع هغه د خلافت سلسله موږ شروع کړې ده او ما تیره جمعه نه لا جمعه بله جمعه چې کوم انسان د امیر انتخاب کوي د خلیفه انتخاب کوي نو د هغې دپاره ما 3 شرایط ویلو ان شاء الله العزیز ملګرو ته به څه ناڅه ذهن کې وي او نن چې کوم انسان انتخاب کیږي امیر جوړیږي د مسلمانانو نو هر کجابودي به راپاسي او د مسلمانانو امیر به جوړیږي او کنه اسلام کې څه شرایط شته لہذا زه ستاسو مخې ته هغه شرایط ګما چې د قرآن او د سنت په رڼا کې مجتهدینو د امت هغه لازم ګرځولي دي څه شرایط په درجه د وجوب او د لزوم کې دي او څه شرایط په درجه د افضلیت کې دي نو تاسو ته به د خپل نظام د انتخاب طریقه پته ولګي چې آیا زمونږ اسلامیه جمهوریه پاکستان یا اسلامیه جمهوریه چې کوم ملک هم دی نو آیا دا اسلامی دی دا شریعت سره موافق دی او که مخالف دی دا کومه طرز او طریقه د انتخاب چې ده آیا دا د شریعت موافق ده او که مخالف ده ځکه چې په اسلامیه جمهوریه کې یا په جمهوریت کې که هغه اسلامي دی او که غیر اسلامي دی نو په دې کې هر انسان ته د امیر جوړېدلو اختیار شته هر انسان ته خو هر انسان نو مراد هغه انسان دی چې د دې په شرایطو برابر وي د دې په شرایطو برابر اوس زه د دوی په شرایطو برابر نه یم زما یو استاد شیخ الحدیث هغه دنیوي اعلی تعلیم نه دی کړی هغه ډیګریان یې نه دي حاصل کړي نو د دې په کتاب کې اسلامي مسلمان آئین کې او مسلمان جمهوریت کې د دې زمانې یو شیخ الحدیث هم نو هغه صدر یا وزیر اعظم جوړېدی نشي د دې خپل شرایط دي او د اسلام خپل شرایط دي نو د اسلام شرایط درته وایم علماء کرامو چې کوم شرایط ذکر کړي دي دا به مخکې نه ذهن کې کېدی دا داسې شرایط نه دي چې هر شرط د زمانې سره ختمېدونکی دی یا دا لازم نه دي او یا وجوب یا فرضیت به صرف د قرآن او د سنت نه ډایرکټ هغه ثابتېږي او د مجتهدینو په اقوالو سره نه ثابتېږي ځینې سادهګان لکه ما سره عباس کې یو مولي صاحب دا خبره کړې ځکه درته وضاحت کوم تاسو د ماسخوتن 3 رکعاته وتر کوئ دا واجب دي که سنت څه شی دي واجب دي څه شی دي واجب دي دا اوس چې موږ 2 رکعاته د جمعې مبارکي مونځ کوو دا فرض دی که واجب که سنت فرض قرآن کې شته چې دا فرض دی سنت کې شته څوک ښودی شي دغه شان دی د وتر باره کې دا شته په احادیثو یا په قرآن کې چې څوک وښایي چې دا 3 رکعاته وتر واجب دي دا شته وایه که نه شته دی نشته په ډاډه وایي دا پکې نشته دا به مونږ چا واجب ګرځولي مونځ کې واجب شته که نه څو واجبات دي هلکه څو دي 14 واجبات دي ښه 14 خیر دی دا خیره کمیږي زیاتېږي څه مشکل نشته څوک واړه واجب وایي که نوم کې اوبه اچول واجب دي غسل کې پوزه کې اوبه اچول ټول بدن واجب دی فرض دی که نه نو خیره دا اعتباري فرقونه دي 14 به والو په قرآن یا په احادیثو کې دا شته چې مونځ کې 14 واجب دي وایه که نه دي شته دا چا واجب ګرځولي فقهاو چا مجتهدینو په مجتهدینو د قرآن او د احادیثو نه د اصول فقه او د اصول قرآن موافق راوستي دي هغه هلته صیغې ته کتلي دي چې اقیمو الصلاة دا خو د امر صیغه ده او امر د 14 مانو دپاره راځي چې مطلق علی القرائن ذکر شي دپاره د وجوب او د فرضیت دي لہذا مونځ څه شی دی فرض دی قرآن کې خو الله نه ویلي چې مونځ فرض دی احادیثو کې خو دا نشته خو په احادیثو کې راغلي د صیغه د امر راغلې ده هغې نه بیا فقهاو مجتهدینو د اصول فقه مطابق فرضیت وجوب او سنتیت ثابت کړی نو دا ډېره د کمکلو د جاهلو خلکو خبره ده څوک چې دا قرآن او سنت کې نشته دا خو د مجتهدینو اقوال دي نو دا مجتهدین د قرآن او سنت خلاصه موږ ته ذکر کوي د هغې تفسیر کوي لہذا 11 شرایط هغه امام قرطبي رحمه الله په تفسیر قرطبي کې ذکر کړي ستاسو مخکې زه هغه وړاندې کوم لږ غور به پې وکړئ ښه لږ وضاحت به درته کوم انشاءالله اول نمبر شرط دی دا ذکر کوي چې کله د مسلمانانو امیر جوړیږي نو امیر چې په قریشو کې د خلافت او د امارت لایق انسان وي نو خلافت به
هغې دپاره دا لازم دي چې دا به قریشي وي. څه به وي جي؟ قریشي. ګوره یو قریشي دی یو سید دی. سید ولا لازم نه دی ښه، سید او قریشي کې فرق دی. لازم نه ده چې امیر المؤمنین یا خلیفة المسلمین دی سید وي، خو قریشي به وي، دا ورله شرط دی. خو که بالفرض دا د قریشیت شرط چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر کړی دی چې الائمة من قریش، امامان او خلیفګان به دا د قریشو نه وي. د هغې وجه دا وه چې د قریشو دا خاندان قریش اصل کې نو دا په دې سمندر کې یو مضبوط ترین هغه کب دی او زناور دی چې دا ټول سمندري زناور نه قوي او مضبوط دی. نو وجه تسمیه هم دا ده چې د قریشو خاندان په عربو کې مضبوط ترین خاندان. نو که بالفرض دا خلافت او امارت دا د قریشو نه علاوه بل خاندان ته حواله شي نو بیا به د لانجې او د جګړې سخت احتمال و. بنابر دې نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې ائمه او امامان به د چا نه وي جي؟ د قریش نه وي. نو که بالفرض په دنیا کې د قریشو د خاندان نه یو صالح تقواداره پرهیزګاره اهل د امامت وو نو غیر قریشي او بیا امیر او خلیفه نه جوړي. او که بالفرض نه وو لکه نن سبا په دوربین کې پکې نه پیدا کیږي نو بیا غیر قریشي هم امیر جوړېدی شي. په اول نمبر شرط قریش. دویم نمبر شرط دا د محترم چې دغو زمونږ فقهای کرامو په هغه وخت کې دا شرط لګولی چې قاضي او امام او امیر المؤمنین به مجتهد وي، دومره کلک عالم وي چې دی د قرآن او د سنت نه مسایل خپله راوباسي او په فتوا اخیستلو کې دی بل مفتی ته محتاج نه وي. خو چونکې حالاتو سره کمزوری راغي د دې حالات سره دا شرط دومره اقله درجه دا ده چې که مجتهد نه وي اجتهاد شرایط اوس په شا کې نشته نو دومره لوی عالم به وي چې دی خپله هغه فتوا ورکولی شي. یعنې د وخت امیر المؤمنین به مفتین وي. څه به وي جي؟ مفتی وي. امیر المؤمنین د پاکستان شهباز شریف صاحب څه شی دی؟ مفتی دی. وایه که نه دی؟ تاسې امیر المؤمنین ګڼئ؟ ولې نه ګڼئ؟ هسې وایي د هغه مامور لاندې زندګي تېروئ او انکار نه کوئ چې په خولې او زړه کې وایي چې نه یې منو بیا صحیح ده. نه یې منئ؟ زموږ امیر المؤمنین شیخ الحدیث شیخ هبة الله حفظه الله تعالی ورعاه دی. هغه امیر المؤمنین شیخ الحدیث هم دی، مفتی هم دی، تهجد گزار هم دی، پرهیزګار هم دی، عالم هم دی، مجاهد هم دی، هر یو صفت پکې شته. لہذا ستاسو د پاکستان د امیر المؤمنین هغه وایي دی وایي چې کم از کم دومره لوی عالم وي چې فتوا خپله ورکولی شي. بیا درېیمه درجه دا ده چې که داسې ونو او تندر راپرېوته نو خوا کې به اهل حق مفتیان موجود وي، هر کار به د مفتیانو په نگرانۍ کې کوي. د ده هر کار به د چا په نگرانۍ کې کېږي؟ د مفتیانو په نگرانۍ کې. اوس کېږي که نه کېږي؟ دلته د مفتیانو په نگرانۍ کې په پاکستان کې اول ورځ ډمانې وګډلې دي. هم کتلې که د علماو مفتیان هم مخکې سټیج کې تشریف فرما دي. مفتیان هم څه دي؟ تشریف فرما دي چې مونږ وایو ګند ته مه ورځه ګنده کېږي نو دې وجې نه درته وایو. بیا دې دا وس نشته چې ته دلته پاسې او اعلان د براعت وکړي او یا یو ډمه د خپې نه ونیسي او راغوزاره یې کړي. دا وس نشته. ځکه درته وایم چې منډه نه کېږي دې ګنده نظام ته. دا ګنده نظام یې ختمول پکار دي. پکار دي که نه دي پکار؟ نو علما ورته ناست دي. یو عالم بیا په اسمبلی کې خپله صفایي کوي، وایي جي وایي چې کله دا ډمامې شروع شي نو ما خپله ټوپۍ داسې کېښوه لاس مې مخته ونیوی. نو غوږونو کې دې څه ورکړله؟ په خبره پوه شي؟ لاس مې ته دومره کمزوري ایمان دی ستا. زه خو یو ډېر کمزوری مولی یم خو مړه ما نه خو دې څوک وکړي. زه ایمان ګورم یا ځان وژنم یا دې وژنم. په خبره پوه شي؟ دا څنګه ایمان دی ستا؟ په دې ایمان به ته مال اسلام راولي. په دې ایمان ته د مدرسو او د مساجدو حفاظت کې په دې ایمان ته خپل حفاظت غوږونه دې محفوظ کړه چې ستا دومره ایمان دی چې ته کرسۍ نه پاڅېدې. یو ملا وي پاڅېدم خو دروازې بندې وي. څه شی بنو؟ دروازې بندې. ماشاءالله سبحان الله. نو ته ایمان په دې ایمان ته دروازه نشي کولاولی نو زما د مدرسې حفاظت به څوک کوي؟ زما د مسجد حفاظت به څوک کوي؟ زما د قرآن او اسلامي نظام حفاظت به څوک کوي؟ نو د مفتیانو په نگرانۍ کې الله دې معافي وکړي. ایک ارب
10 کروڑ روپے په صرف دغه ډمتوب پروګرام باندې لګي دي. څومره جی؟ 1 ارب 10 کروڑ. صحیح شو؟ دا صرف د ډمو په دغه پروګرام امیر المؤمنین هم ناست دی او سپه سالار د مجاهدینو هغه د فوج مشر هم ناست دی او علما هم ورسره ناست دي. ماشاءالله خبره باندې پیش الله پاک جل جلاله دی د دې نظام جرړې ختم او برباد کړي. د جرړو الله رب العزت دا نظام ورک کړي. مونږ دا نظام نه غواړو، دا نظام نه غواړو چې په کوم نظام کې عالم ته دومره وس نه رسي چې هغه د ډمامو په خلاف پاسي. خبره پیش نو دا دونه شرط دی چې کم از کم دا به بیا د علماو په نگرانۍ کې کار کیږي. نو ته خو د دې پی ډي ایم اتحاد شوی دی د علماو په کار دا وه چې ستاسو امیر المؤمنین شهباز شریف تا نه پوښتنه کړې مولانا صاحب چې زه د ډمتوب دا پروګرام کوم او کوم کو نه کوم دا د شریعت سره موافق دی او که مخالف دی؟ دا تپوس کوي. دا شرط په دې کې شته؟ حاجی دریم نمبر شرط ان يكون ذا خبرة ورأي حسيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد الثغور وحماية البيزا ورد الأمة وانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم. دریم شرط دا دی چې کوم سړی بادشاه جوړیږي نو بادشاه به زی رای به یو څه به شي؟ مستحکم او مضبوطې رای والا به او پس کې د جنگ په امورو کې یعنی دا به یو عظیم جنگي قومندان وي. څه به شي؟ عظیم جنگي قومندان به یو چا چې تر اوسه پورې ټوپک نه دی لیدلی او د ټوپک خرب سره د هغه نه اودس ماتېږي. دا زموږ امیران دي. انډیا په دې فتح کوي او کشمیر انا لله وانا الیه راجعون. الله اکبر کبیره. وتدبیر الجیوش نبی علیہ السلام صرف نبی نو د وخت عظیم کمانډر وها. د وخت څه شو جی؟ عظیم کمانډر نبی علیہ السلام. انما بعثت بالسيف. حضور فرمایي زه الله را لېږلیم په توري سره. چا سره؟ په توري سره الله را لېږلیم. نبی علیہ السلام یعنې هغه متعصبه دشمنان عیسایان هم په خپلو کتابونو کې لیکلي دي. د جنگ احد معرکه راواله معرف القرآن راواله مفتي صاحب نقل کړي دي. د هغه انګریزانو پروفیسران لیکلي دي چې د مسلمانانو پیغمبر نه صرف دا چې پیغمبر و بلکې د وخت عظیم کمانډر هم وخا. عظیم کمانډر وی نو دی به د جنگ په امورو پوهېږي. وسد الثغور او دی به اسلامي سرحدات ساتي، د مسلمانانو حفاظت به کوي او انتقام به د ظالم نه علي دپاره د مظلوم. اوس دا خبرې شته؟ ستاسو امیران مجاهدین دي وایه د جهاد جذبه پکې شته؟ د جهاد په امورو په کارونو پوهېږي؟ نه پوهېږي ښه بلکې اقدامي جهاد هم بند دی د آیین درونه ښه او دلته اقدامي جهاد اجازت نشته ستاسو د اسلامي آیین درونه. څلورم نمبر دا ګوره د الفاظ وره ان یکون ممن لا تلحقه رقة فی اقامة الحدود. چې کله دی د الله حدود نافذ کوي د ده زړه کې به نرمي نه راځي، زړه کې به نرمي نه راځي. او ولا فزع من ضرب الرقاب. چې کله د کفارو سټونه وي نو هغې کې به ده ته یره نه وي. او ولا قطع الابشار یا رګونه کټ کوي. والدلیل على هذا كله اجماع الصحابة رضی الله عنهم. په دې د صحابو اجماع ده. لہذا چې کله دی حدود نافذ کوي د هېڅ چا پروا به نه ساتي. اوس په ټوله دنیا کې لاس ولې نه کټ کېږي پته درته شته؟ لاس نشي کټ کولی دغه الله قصاص نشي جاري کولی ځکه دا د اقوام متحده د کافرو د اصولو سره مخالف دي. په خبره باندې پوهېږي؟ ته دا برسر عام نه لاس کټ کولی شي او نه زناکار ته رجم او کوړې ورکولی شي نه شرابي ته کوړې ورکولی شي. زه د دې ایمان ګورم ښه د اسلامیه جمهوریه پاکستان او د دې حامیان علما او د دې خلکو د دې د اسلامي آیین یو حد جاری کې څومره دي؟ د یو غل نه دي صرف دلته په مینار پاکستان کې لاس کټ کړي بیا ته د کافرانو د طرف نه څپېړو ته ګوره. بله وجه نه ده غټه وجه ده د عالمي قانون اقوام متحده کې پابندي ده لاس نشي کټ کولی. ګرچې قرآن وی لاس کټ کولی فرض دي، ګرچې قرآن وی سنګسارولی فرض دي، ګرچې قرآن وی سټ الزولی فرض دي، خو اقوام متحده کې ناروا دي. نو دا حدود څوک نافذ کولی نشي. دا ټول حکمرانان دي نیولي ښه ټول
تمامي دنیا درته ښیم تمامي دنیا نو امیر المؤمنین به داسې نه وي پنځم نمبر دا ان یکون حرا دی به آزاد وي څه به شي آزاد نو آزاد دې ته وایي چې دی باندې د غلامۍ او د مریتوب دور نه راغلی خو ازادي یو حسي ده او یو معنوي ده حسي ازادي دا ده چې د چا غلام ني او د غلام او مری او بلې آقا وي او معنوي غلامي دا ده چې وي آزاد خو نور کارونه د چا کوي د غلامان نو زمونږ ټول حکمرانان معنوي څه شي دي غلامان ټول د ټولې دنیا څونه مسلمانان ملکونه دي دا ټول یوم پکې آزاد ته خپل ملک په خپل آزادي رای سره نشي چلولی ته کې احکام نشي جاري کولی هر کار چې کافر درته نه ویلي ته نشي کولی نو غلام خو نور نه لکېږي او نه ډکېږي دې ته غلام ښه شپږم نمبر شرط دا دی چې دی به مسلمان وي څه به جي بیا به درته دي وایي چې آیین کې خو دا لیکلي دي چې د پاکستان حکمران دپاره دا لازم دی چې مسلمان وي څه وایي جي ګوره دې کې یو باریکي ده ښه هغه باریکي دا ده ممنون حسین مسلمان دی شیعه دی که کافر شیعه دی څه شی دی صدر دی اوس که نه دی صدر نو دلته کې ګوره دا چې دې لیکلي چې په آیین کې دا شرط دی چې دلته به مسلمان حاکم وي مسلمان نه مراد هغه مسلمان دی چې آیین پاکستان ورته وایي که قرآن او سنت او دین ورته وایي چې دا کافر دی خو آیین ورته کافر نه ویلی نو دا بیا دلته کې بادشاه راتلی شي لہذا دا شرط هم هسې فضول دی خبره باندې پوهېږي اوس قادیاني ته آیین پاکستان کافر وویلی نو قادیاني خو دلته حاکم او امیر نشي جوړېدلی خو شیعه ته نه دی ویلی اوس داسې یو شیعه دی چې هغه صحابو ته کنځلې کوي په حضرت عایشه تهمت د زنا لګوي قرآن دروغ کتاب محرف کتاب ګڼي دا کافر دی که مسلمان خو دا کافر هم دلته څه راتلی شي وایه ولې ځکه پارلیمنټ د پاکستان د شیعت د کفر فیصله نه ده کړې نو کافر هم حاکم راتلی شي همدا وجه ده چې غټ غټ افسران دغه زندیکان دي غټ غټ افسران شیعهګان او قادیانان دي غټ زندیکان دي خو آیین ورته اجازت ورکړی لہذا مسلمان وي بادشاه مسلمان صرف دې ته نه وي چې لا اله الا الله یا مونځ کي ښه د مسلمانۍ خپل مفهوم دی زه چېرته به یې واضح کړي انشاءالله اوم نمبر شرط دا دی چې دی به نو نارینه وي څه به شي زنانه به نه وي ښه پوه شي نارینه واله به دوه قسمه دی خبره پوهېږي صحیح شو اوس په ظاهر او یهودي نارینه دي خو باطن کې څه دي زنانه دي د زنانو کارونه کوي که نه نو دواړه قسمه څه وي وایه ای یکونه ذکرن نو ذکر به څه وي هم به حقیقت کې وي هم به په حیثي او په ظاهر نظر کې وي نو اسلام کې د زنانه دپاره وزیر اعظم کرسي یا د قاضي کرسي دا اجازت نشته زمونږ د امام صاحب مسلک چې دا دی چې کتابونو دا لیکلي دي چې که چېرته کې یو زنانه فیصله وکړه قاضي جوړه شوه او فیصله وکړه نو دا به نافظ وي نو هغه د نفاس خبره ده ابتداءً زنانه قاضي جوړول ګناه ده څه شی ده جي ګناه ده نه قاضیه جوړېدلی شي او نه حاکمه ستاسو پاکستان کې بې نظیره ترور جوړه وه که نه وه جوړه نو دا د اسلام سره مخالفت دی که موافقت مخالفت دی که نه اوس هم جوړېدی شي په خبره باندې پوهېږي نو دا به زنانه به نه وي نارینه به وي او په دې باندې اجماع ده اجماع بل شرط دا دی چې عاقل وي او بالغ وي او عادل وي څه وایي جي عادل دا هغه ټول شرایط دي نو فاسق د فاسق دپاره انعقاد د امامت او د امارت دا جایز نه دی اوس زموږ او ستاسو عمرا چې کوم سابقه دي یا موجوده دي که هغه نواب شریف دی که زرداری دی او که هغه شهباز شریف دی که عمران خان دی دا عادلان دي که فاسقان دي څه شی دي جي فاسقان دا فاسقان دي ښه فساق دي اوس به بیا مفتي صاحب دا زمونږ کار نه چاته فاسق ووایي نو دا د دنیا کار دی د چا کار دی په خبره باندې پېښ چا باندې د کفر فتوا لګول یا چا باندې د فسق فتوا لګول دا د مفتیانو کار دی د چا کار دی مفتیان د الله رب العزت د طرف نه نایبین دي ښه څه شی دي د الله پاک نه اعلام الموقعین الرب العالمین دو جلد کتاب امام ابن قیم لیکلی دی نوم یې ورته دا ایښودی دی
چې اعلام الموقعین عن رب العالمین په دې کې د دسخط کوونکو د طرف دسخط کوونکو د پاره خبرداري دی د چا طرف نه دسخط کوونکي د رب العالمین د طرف نه نو مفتیان الله رب العزت دا د مهر طاقت ورکړي دی چې کافر وي فاسق وي نو دا مطلب نه چې مسلمان ته به کافر وي یا عادل ته بس وای عادل ته فاسق وای دا مطلب نه دی دا خو عادل ته فاسق نه وای خو بس دا خبره ختم شو خو دومره دا چې یو سړی فاسق دی یا کافر دی نو فتوا به څوک ورکوي جي مفتي نو موږ دا فتوا ورکو ښه چې موجوده ټول حکمرانان فاسقان دي څه دي فاسقان دي لہذا د امیر المؤمنین تاسو په اصطلاح باندې د شهباز شریف وزیر اعظم کرسي ته تګ دا ناجایز او حرام دی څه شی دی ناجایز او حرام دی اسلام کې دا جایز نه دی او جمهوریت کې څه شی دی جائز دي دا جمهوریت اسلامي شو که غیر اسلامي شو الله باید موږ ته د عمل توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم انا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا لا مرات الموت سكرات الموت اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تبارك وتعالى على النبي الكريم